په کینیا کې پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه 48 تنه هغه وخت جمعه ووژل شول چې یوه لارۍ موټر یې بې کنټروله شو او د نورو موټرو سره وجنګېده او په بازار کې خلک ووهل. بې کنټروله شوې لارۍ همدارنګه یو شمېر خلک چې پیاده ګرځېدل هم وهلي دي. په ټلویزیون کې په خپرو شویو انځورونو کې ښودل کېږي چې ګڼ شمېر واړه بس موټر خراب شوي او دا لارۍ هم په بل مخ اوښتې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مشر د فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د 48 کسانو وژل کېدل تایید کړي او دا ویره یې هم ښودلې ده چې ښایي د وژل شوي کسانو شمېره ډیره شي ځکه چې 2 یا 3 کسان لا هم د لارۍ موټر لاندې ګیر پاتې وو. پولیسو همداراز ویلي دي چې بې کنټروله شوې لارۍ 8 موټر، ګڼ شمېر موټرسایکلونه او ډېر شمېر کسان چې یا یې په بازار کې د شیانو پېر او پلور کاوه وهلي دي. د کینیا د جمهور رئیس ویلیام روټو په ګډون د دې هېواد ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو په پیښې د خفګان اظهار کړی دی. پیښه په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 6:30 بجو شوې ده.